که مو ښځه کې دا ځانګړتیاوې ووینئ نو له تاسو سره له ځانه زیاته مینه لري. دا چې هغه کومه ځانګړتیاوې دي دا ټول معلومات په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. که مو ښځه کې دا ځانګړتیاوې ووینئ نو له تاسو سره له ځانه زیاته مینه لري. لومړی، کله چې د خبرو مخالفت وکړئ او هغه په غوسه نشي. دویم، کله چې ستا له غوسې او خفګان څخه اغېزمنه شي. دریم، کله چې همیشه هڅه کوله له تا سره خبرې وکړي. څلورم، کله یې چې په هر کار کې له تا سره مشوره کوله. پنځم، کله چې ستا په ډېره وړه ډالۍ هم ډېره خوشحاله شي. که مو ښځه کې دا ځانګړتیاوې ووینئ نو له تاسو سره له ځانه زیاته مینه لري. شپږم، کله چې ستا د خوښې کارونو ته ډېره لیواله وي او هغه کارونه نه کوي چې ته پرې غوسه کېږې. اووم، کله چې کور ته راشي او دا درته ووایي دا دې وویني ډېره خوشحاله شي. نهم، کله چې ستا په کارونو خجالت نشي. لسم، کله چې تا سره خپل پټ رازونه شریکول او ترې خوند اخلي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. خو د دې وکړې ویډیو نه مو مطلب اخیستی وي. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو خیر